زموږ د شمسي نظام د نورو سیارو په پرتله په مریخ کې د ژوند لپاره ټول امکانات شته. د مریخ 24 ساعته او 30 دقیقې ورځ د شنو فصلو د کرلو لپاره ډیره مهمه ده. دلته د ودانیو د جوړولو لپاره ټول مهم عناصر شتون لري لکه شیشه، پلاستیک او اوسپنه. د مریخ په سطحه کې یخی شوي سمندرونه موجود دي. Develop this craft of living on Mars, then Mars becomes inhabitable. زه له تاسو نه یو تپوس کوم، هغه څه شی دی چې دا معلوموي چې دلته ژوند کیدی شي یا نشي کیدی؟ آیا په کولراډو کې ژوند کیدی شي؟ په کولراډو کې هیڅ کس هم یو ژمی بې له کالو بې له اوره نشي تیرولی. موږ انسانانو لارې پیدا کړي دي چې په سختو حالاتو کې ژوند وکړو. مونږ په مریخ کې هم ژوند کولی شو. بالاخر ساینسپوهان به دا زده کړي چې په مریخ کې به انسانان څنګه اوسیږي. دوی به د مریخ د اوسپنې نه ډکه ځمکه کې شنه فصلونه وکري. ساینسپوهان به انرژي او اکسیجن تولید کړي د اوبو او مریخي اټموسفیر نه. زر یا لږ وخت وروسته ماشومان به وزیږیږي، رښتینی حقیقي مریخیان. دوی به ځان ته حقیقي مریخي خلک وایي. د وخت په تیریدو سره به نور خلک مریخ ته راشي. دا به صرف ساینسپوهان نه وي، په دغو کې به خلک وي چې هغو فیصله کړې وي چې دوی په مریخ کې پاتې کیږي. شاید د دوی د راتګ وجې به ډېرې وي، خو د دوی دپاره به یو نوی موقع وي چې خپله زندگی، خپله دنیا سم له سره شروع کړي. The well of human social thought is not exhausted by the present age, and I don't think will ever be exhausted. There will always be people with new ideas on how humans should live together. انسانان په اوسنۍ ټکنالوژي او فکر باندې بسنه نه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی ستړي دي. تاسو به همیشه خلک ووینئ چې د هغو سره نوي نوي سوچونه یي، نوي نوي فکرونه یي. ځکه مریخ زموږ د ځمکې نه ډېر لرې دی، نو زموږ د ځمکې قوانین به په مریخ کې پلي نشي. مریخیان به ځان ته خپل حکومتونه جوړوي، خپل قوانین به جوړوي. Based on the best thought the 21st century has to offer, maybe they'll find ways in which humans create society that are more humane, offer more opportunity for human potential. د مریخیانو تر ټولو غټ خوب به دا وي چې خپله سیاره بدله کړي، خپله دنیا بدله کړي، خپله دنیا زموږ د ځمکې په رقم جوړه کړي. موږ دلته په خپله دنیا کې اوسیږو. زموږ دنیا د بیولوژیکي ژوند نه ډکه ده. زموږ دنیا ژوندۍ ده، ښکلې ده. لیکن زموږ سره موقع شته. دلته یوه دنیا ده چې مړه ده. په مریخ کې هیڅ بیولوژیکي ژوند شتون نه لري. موږ کولی شو چې دا وژغورو. د مریخ بیا را ژوندي کولو ته ټیرا فارمینګ وایي، ځکه په مریخ کې یو وخت کې اوبه ولې. مریخ یو وخت کې یوه لمده دنیا وه. ورځنۍ د تودوخې درجه چې په اوسط ډول شاوخوا 0 وي، او د مریخ اتموسفیر چې زموږ د ځمکې نه تقریبا 99% کمزوری دی. بغیر د خلایي کالو نه په مریخ ګرځېدنه به وژونکی عمل وي. نو د مریخیانو لومړی قدم چې د خپلې د سیارې د آبادولو لپاره به وي، هغه به د خپلې سیارې ګرمول وي. مونږ پوهیږو چې یو دنیا څنګه ګرمیږي. مونږ ته معلومه ده، د دې خو مونږ ښه تجربه لرو، ځکه مونږ خپله دنیا ګرمه کړې ده. زمونږ په دنیا به دا ښه ایډیا نه وي چې مونږ دا دنیا ګرمه کړو، خو مونږ مریخ ګرمولی شو. د ګرمولو طریقه یې موږ ته معلومه ده. له لمره چې کمې رڼاوې راوځي، د هغو ذرو ته فوټانونه وایي. که مونږ مریخ ته داخلیدونکي فوټانونه ټول راوګرځوو او بیرته له مریخه ونوځي، نو مونږ مریخ په 10 کلونو کې ګرمولی شو. لیکن دا مونږ ته معلومه ده چې دا ممکنه نه ده چې مونږ 100 سلنه فوټانونه راوګرځوو، لیکن مونږ 10% راګرځولی شو.
او دا به مریخ په 100 کلونو کې ګرم کړي. 100 کاله ډیر وخت دی، خو په اسټرونومي نجوم کې دا ډیر وخت نه دی. یوه آیډیا دا ده چې په مریخ کې به داسې کارخانې ولګیږي چې هغه به کاربن ډای اکساید ګیس خارجوي. دغه ګیس به په مځکه ښه آیډیا نه وي، خو د مریخیانو دپاره به دا یو ډیر مهم شی وي. Disintegrate. And if you did that, that would cause massive amounts of carbon dioxide that is currently absorbed into the Martian soil to start to outgas. ځکه کاربن ډای اکساید چې په اټموسفیر کې جمع شي، نو دا به د لمر رڼاوي یا فوټانونه د راګرځولو لپاره یو ښه ذریعه وي. په دې توګه به مریخ قرار نور هم ګرمیږي او په پای کې به مریخ په طبیعي ډول ګرم شي. د تودوخې لوړه درجه په دې معنا ده چې مریخي خلک اوس بې له کومې خلایي سوټ یا کالونه د مریخ په سطحه باندې ګرځېدلی شي. مریخي خلک به اوس صرف د اکسیجن دپاره یوه ډبه له ځان سره ګرځوي. نو چې کله تودوخه لوړه شي، په مریخ کې یخی شوي اوبه به قرار ویلي کېدل شروع کړي او مریخ به په خپل تاریخ کې یوازې 2 ځل مایع اوبه په خپله سطحه ولري. وچ مریخي سیندونه به بهیدنګ شروع کړي، د سمندرونو سطحې به قرار لوړیږي او په اسمان کې به باراني وریځې پیدا شي. مریخ چې کله خپل لاندې حالت ته بیرته راوګرځېږي، نو دا به د ژوند لپاره یو ښکلی چاپیریال رامنځته کړي. هر هغه ژوندی شی چې په مریخ کې غیر فعال پروت دی، هغه به بېساري وده وکړي. که هیڅ مریخي ژوند راښکاره نه شو، نو بیا به انسانان شاید سوچ وکړي چې ژوند زموږ د دنیا نه ورته راوړي. له دې وروسته به په مریخ کې ونې او شنه فصلونه وکرل شي، ځکه دغه ونو ته به ټوله دنیا ورخالي وي. نو د کاربن ډای اکساید نه ډک اټموسفیر کې به دغه ونې بېساري وده وکړي او مریخ به په یوه شنه دنیا بدل کړي. د مریخ ګرمول اسانه او تیز کار دی، لیکن له هغه وروسته به یوه اوږده پروسه شروع شي. په دې پروسه کې به په فضا کې د اکسیجن زیاتول وي. دا به په طبیعي ډول درختې او ونې پخپله کوي. د مریخ په اټموسفیر کې به اکسیجن زیاتوي چې د انسانانو د ساه اخیستنې لپاره یې چمتو کړي. که چېرته مریخیان یوه تیزه او بدیله لاره پیدا نه کړي، نو دا پروسه کیدای شي په زرهاوو کلونه واخلي. Made this way, it is not in our purview as human beings to change anything. I can respect that view, although I disagree with it. بعضی خلک په دې عقیده دي چې په کائنات یو غټ بورډ لګېدلی دی او په هغه لیکلي دي چې دې ته لاس مه وروړئ. زه د دوی دا سوچ قدر کولی شم، حالانکه زه د دوی سره اختلاف لرم. زه فکر کوم چې دنیا موږ ته چغې راوهي چې راشئ ما وسپړئ، ما وګورئ، دا کائنات موږ ته دا وایي. مونږ کولی شو چې د خپلې دنیا نه کائنات ته د ژوند تحفه ورکړو. تاسو شاوخوا وګورئ، په دې دنیا کې تر ټولو ښایسته شی ژوند دی. will actually be terraformed. What you have here is زمونږ سره د دویمې پیړۍ دماغ دی، خو دا کوم کار چې مونږ کوو دا د درېیمې پیړۍ مشکل دی.
مریخ به را ژوندی شي دا یو سخت کار دی ګران کار دی لیکن دا کار به وشي زه فکر کوم چې تر درېیمې پیړۍ پورې به مریخ بیرته ژوند ته راشي مریخ به زموږ بله دنیا وي مریخ به زموږ دوم کور وي زمونږ د شمسي نظام سپړنه او زمونږ ژوند نورو سیارو دنیاو ته غځول به زمونږ نسلونه وژغوري زه فکر کوم چې موږ به یو وخت نورو ستورو ته هم لاړ شو خو بس دا دی چې دا کار شروع کول غواړي زه فکر کوم چې یو مریخي انساني میشن په 15 کلو کې موږ لیدلی شو زه چې کله سیاسي شخړو ته وګورم نو ډیر ناهیلی شم زه فکر کوم چې دا کار موږ نور هم 20 کاله نشو کولی هو زه به حیران شم که چېرته موږ مریخ ته په 2025 یا 2026 کې ورسېدو Understanding the various political obstacles that exist and what we need to fight through to get the program started. زما په اند که چېرته دلته یو خاص سیاسي قوي اراده شتون ولري نو موږ به په 2024 کال کې پر مریخ ګرځو ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې پاینده کې زموږ ویډیوګانې تر ټولو مخکې تر تاسو در رسیږي تاسو ته ښه صحت ښه ژوند د لوی الله نه غواړم